السلام علیکم ملګرو، څنګه یې؟ ښه صحت مو ښه دی؟ امید لرم چې ټول به ښه خوشحاله به او ښه په مزو به چې کوم ملګري مسافر دي او چې کوم ملګري په پاکستان کې دي، ټولو ته د زړه د کومې نه سلامونه. او د یو ملګري په فرمایش باندې مې دا ویډیو راوړې ده. تاسو ټولو ملګرو له پکار دي چې دا ویډیو وګورئ. زه هغه نه یم چې سا اخلم د ثواب دپاره، زه هغه نه یم چې سا اخلم د ثواب دپاره، زه غوسه اخلم د شور د انقلاب دپاره. مونږه مینه غواړو، امن غواړو، روغه سله څه ته غواړو. مونږه پیدا نه یو تش د جي او د جناب دپاره، مونږه پیدا نه یو تش د جي او د جناب دپاره. دلته د نومې بې رحمۍ هډو څه حد نشته دی، دلته د نومې بې رحمۍ هډو څه حد نشته دی. دلته چاړه صرف پکار ده د کساب دپاره، دلته چاړه صرف پکار ده د کساب دپاره. دا زندګي لکه په سره دشته کې خوش ایسلې، دا زندګي لکه په سره دشته کې خوش ایسلې. چرته کې شین بوټی پې نشته د ثواب دپاره، چرته کې شین بوټی پې نشته د ثواب دپاره. او ورپسې یو غزل دی د ملګرو لپاره سپیشل، ورپسې تاسو دا ویډیو وګورئ او واورئ. جانانه تا چې هېروم پکې وختونه لګي، جانانه تا چې هېروم پکې وختونه لګي، زړګی چې تا نه صبروم پکې وختونه لګي. جانانه تا چې هېروم پکې وختونه لګي، زړګی چې تا نه صبروم پکې وختونه لګي. جانانه تا، جانانه تا. ما چې ته یاد کړې دنیا مې ټوله هېره کړله، ما چې ته یاد کړې د دنیا مې ټوله هېره کړله. اوس چې دنیا را یادوم پکې وختونه لګي، او اوس چې دنیا را یادوم پکې وختونه لګي. او که نه زړګی چې تا نه صبروم پکې وختونه لګي، زړګی چې تا نه صبروم پکې وختونه لګي. جانانه تا چې هېروم پکې وختونه لګي، زړګی چې تا نه صبروم پکې وختونه لګي. جانانه تا. ستا په جفا دا نوانه د ارمانونو او امیل، ستا په جفا دا نوانه د ارمانونو امیل. چې ستا کوڅه کې ټولوم پکې وختونه لګي، چې ستا کوڅه کې ټولوم پکې وختونه لګي. زړګی چې تا نه صبروم پکې وختونه لګي، زړګی چې تا نه پکې وختونه لګي. ما خالد ژوند ستا په سندرو باندې تیر کړه اشنا، ما خالد ژوند ستا په سندرو باندې تیر کړه اشنا. ما خالد ژوند ستا په سندرو باندې تیر کړو اشنا. اوس چې په بل غزل لیکم پکې وختونه لګي، اوس چې په بل غزل لیکم پکې وختونه لګي. زړګی چې تا نه صبروم پکې وختونه لګي، زړګی چې تا نه صبروم پکې وختونه لګي. جانانه تا چې هېروم پکې وختونه لګي، جانانه تا چې هېروم پکې وختونه لګي. زړګی چې تا نه صبروم پکې وختونه لګي، زړګی چې تا نه صبروم پکې وختونه لګي. جانانه تا، جانانه تا. ټول ملګرو ته ډالۍ او ویډیو وګورئ. مخکې زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ. جنید ټي وي تاسو له په دې کې ډېر خوندورې ویډیوګانې ملاویږي. تاسو ټول ملګرو له پکار دي چې د دوبۍ د دې ویډیو نه، د دې سیټي نه هم خوندونه واخلئ او د دې شاعرۍ نه هم خوندونه واخلئ. دا د فضل وهاب درد صاحب غزل او روبۍ هم دغه وه. نو ټول ملګرو ته پکار دي چې دا ویډیو مخکې هم شیر کړئ او لایک او سبسکرایب یې کړئ. وروره ستاسو پیسې لګي. دا وګورئ څومره ښکلې زبردست او خوندور ځایونه دي. دا وګورئ ملګرو، خوندونه واخلئ. ښه ټولو خلکو له پکار دي وروره چې د ویزې وس د چا نه وي، نو وروره ځان له کم از کم ویزټ خو ځان له وکړئ که یار، په چا باندې وکړئ، په دوست باندې وکړئ، په یار دوست باندې وکړئ، په ګاونډي باندې وکړئ، په بل چا باندې وکړئ، چېرته په کلي کې یو غټ سړي باندې وکړئ. او زیات کوشش وکړئ وروره چې 2 میاشتې مزدوري په پاکستان کې ښه ټریټ وکړئ او راشي دا خوندونه او مزې او دا نظارې وګورئ. ټوټل په 40-45 هزار روپۍ وروره ویزټ کېږي، را چکر شي او وګورئ، خوندونه واخلئ. دا وګورئ ښه ملګرو،
څومره خوندور څومره زبردست ځای دی. دا انټرنیشنل ملک دی، پوه شوې، دوبۍ انټرنیشنل ملک دی. تاسو یې کتلی شئ او دا ویډیو هم مخکې شیر کړئ. دا وګورئ ښه ملګرو، دا باره بورډ دی. چې څوک په عربی پوهېږي په عربی کې هم لیکلي دي، انګلیش کې هم لیکلي دي. پښتو کې خو خیر نه یې لیکلي چې پښتو خو شته نه، خو دې پښتو خو خلکو وباسلې ده. خو موږ او تاسو ټولو پښتنو له دا پکار دي چې هم دا ویډیوګانې موږ په پښتو کې جوړو او دا پښتو موږ په دې طریقه باندې موږ جاري ساتو. پوه شوې؟ نو دا وګورئ ملګرو، ډېر زبردست ښکلی پروګرام دی، ډېر زبردست بلډینګان دي. دا وګورئ، ډېر وی آی پي او ډېر وی آی پي ډیزاین سره، نقشې سره دا دوبۍ سیټي چې کومه دا جوړه ده، تاسو یې کتلی شئ ملګرو. ډېر زبردست او ښکلي ځایونه دي. او زموږ چینل لایک او سبسکرایب د یو ځلې بیا ووایم ملګرو، کیدای شي ډېرو ملګرو پکې په سور باندې نه دي اورېدلي. وی یو رباعي ده، وي زه هغه نه یم چې ساه اخلم د ثواب دپاره، زه هغه نه یم چې ساه اخلم د ثواب دپاره، او زه خو ساه اخلم د شور او د انقلاب دپاره. موږ مینه غواړو، امن غواړو، روغه سله څه ته غواړو. موږ مینه غواړو، امن غواړو، روغه سله څه ته غواړو. موږ پیدا نه یو تش د جي او د جناب دپاره، پیدا نه یو تش د جي او د جناب دپاره. ډېر ښه. او دلته د نومې بې رحمۍ هډو څه حد نشته دی، دلته د نومې بې رحمۍ هډو څه حد نشته دی. او دلته چاړو صرف پکار ده د قصاب دپاره، دلته چاړو صرف پکار ده د قصاب دپاره. دا زندګي لکه د پسره دشته کې خوشې سلی او چېرته کې شین بوټی پې نشته د ثواب دپاره، چېرته کې شین بوټی پې نشته د ثواب دپاره.